د فراه ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 381 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 410 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 103 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 219 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 406 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 80 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت ښاري ابتدایه محکمې په یوه میاشت کې 138 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کابل د حقوقو ریاست په یوه میاشت کې 3024 عرضپاڼې او 1909 دوسیې اجرا کړي دي. د پکتیکا ولایت د مرافعه محکمې په هڅو د مقتول کورنۍ قاتل ته بخښنه وکړه. پکتیا ولایت کې یو مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 146 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 216 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 147 دوسیو ته رسیدنه کړي او 140 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 102 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 155 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 299 دوسیو ته رسیدنه کړي او 340 وثیقې اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 346 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 314 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 119 دوسیو ته رسیدنه کړي او 111 وثیقې اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 340 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 203 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 406 دوسیو ته رسیدنه کړي او 200 وثیقې اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 190 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 108 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 413 دوسیو ته رسیدنه کړي او 593 وثیقې اجرا کړي دي. په سرپل ولایت کې پر 2 متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو او د ننګرهار محاکمو په 2 اونیو کې 688 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 240 وثیقې اجرا کړي دي.